کله زوړ شي او د خپلې بلخانې نه ریټیر شي دوی بازار کې بیا خیر غواړي او داسې نه وي چې الله په نام سره کې بس لاس یې نیولې نو چې ته ودې چې تا خو مخکې ډانس کولو یا ګاډي دي وایي اوس تحلیب یې نو اوس بازار کې ور روان دي بازار کې ور روان دي زمونږ د امیر صاحبان چې کوم دي دا خو هر چا له دین دعوت ورکوي دی اوس خپل شعر کې روان دي صدرې مخ پټ کړي داسې لږه باندې هغه امیر صاحب دې ودرېږه دی ولې څه چل دی ولې او دې ګوره دا درې ورځې موږ سره د الله په لار کې تېرې کړې دا وایي دې بس ټیک ده چې ستاسو خوښه یې زه به هم درسره لاړه شم جومات به بوتلو کله چې د ماښام جمع وشوه ده ته اشاره وکړو پاسه اعلان وکړه دا چې ودرېدو اول یې ځان سم راسم کړو بیا وایي اني وي زما وي د کلمیرونو زه وایي په خپله وایي د شیخانو سره راغلی یم او اوس به وي د دین او د ایمان باره کې خبره کېږي تاسو ټولو ته دا خاص دی چې لږ شان نثار شي نو الله به مې درې ډېره جوړه کړي چې اعلان یې ختم کړو ډېر چک به مو واچي او بس ما یو واده راکولو په خپله ذمهوارۍ باندې اوس میدان کې ګډېږي د شپې 2 بجې دي एकदम سټاپ شو ما ته ویل ډاکټر وایي زه نوره نه ګډېږم ما ولې وایي څه خبرې وایي تشې مسکالي دي مسکالي دي چا ولا ګوته ورکړې نو ما ورته چې ستا څه مطلب دی چې نه ګډېږي نو وایي په دې ناستو کسانو کې داسې یو کس نشته چې زه به سره د یو تاک ته لاړه شم او یو فول کال نو ما ورته خوشحالېږي وایي فول کال کې زما وایي در غریبي ده ها سوا مبز مواد پکول واسکار نه ودا سکاري لکه زموږ شینواري مو تختیده نه ما خدای جوړه څنګه بدل ما ډیر کوشش وکړ سلور کله زما وجو افغانستان کې او لکه سلور خبرې ما د فارسی زده نه کې دا وجه یو هغه فارسی چې موږ ښکته دا موږ د سراچي عربان وایو هغه نیمه پښتو نیمه فارسی وایي دا هغه په فارسی باندې او برادر بیا چې تورس دی جاجا جوړ بیا نان بخور کجا میری یو لفظ وایي دا کابل کې کوم فارسی خلک په خطر کې دي خیمه تاسو خبر نشئ کولی نو لکه دلته فارسي ډېره تېزه ده که دا فارسي لکه راکور شي نو کېدای شي چې زه هم زده کړم اوس په ښي زبان دی 120 کاله ورته تېر کړه 2 خبرې زده کولی نه شي بس ورته یې بولي نه نګرې او ورو تېزه وایي دا فارسي تېزه بس بالکل لکه څنګه غریب سړی او مالدار سړی چې خاندي غریب سړی چې خاندي هادي او دا غریب سړی چې خاندي خان لکه مالدار سړی حاجي صاحب دې ستړی کړو اور غاړه راغی ته خبره ختمي کیسه یو ګوته ورکوه ورته وایه حاجي صاحب وایي چې ته نظر شوی انداز اشاره راته کوي چې ورته واچوي که نه ولې ټکر هغه هم د شینوار فول کال ته شوقي شوي نه کال ته ځینې پاس وډیږي شنه کړي پاس ځینې څوک نه راځي هلو ټکر څه شوی ټکر چې دې وسته پتونوي نو سبخ سبت پتوي توبه حلال شرابو چې شراب درته پراته وای مولا نزد ټکړو شکرتا رهندانو پکې شور غریب زوکړي جماعت کې نما شکشتو نه شراب نو ګیله مې زکه وکړې ګیله مې زکه وکړه زما یا رشیرنا زستا د خړ هر په
पदर की दी कड़ी गम या मस्ता पे इंतजार गिला में ज़्यादा भगड़े मंसूर छद मंसूर जरा आवाज हर खबरे मंसूर का पक्का ज़बान दी फिक्र दे इंसाफ उकड़ा मजलूम सारा तलाड़ू दा टूल कली इंसाफ कहीं भी दारान नो शिखु कार प्री खुद دا چې تیز تیز جاړي او زموږ خبره مور ولا تای ورکه تای وګوره زما د شینوارو ژبه ډېره زیاته خوښه ده دا بعضې ټوکې چې زه کوم ته یقین په الله باندې وکړه چې زه د شینوارو ژبه مې ډېره زیاته خوښه ده ځکه ډېر ګپونه شینوارو ژبه کې لګوم په شینوارو کې چې زنانه سره ماشومې او ماشومې ژاړي نو مېړه مخامخ ناستې نو چې ډېر ماشوم ژاړي او مېړه ورته تای ورکړه ستا من دوخې تا خو چې چې زه خندل کنه اجي زه زما لک شان لازم لگا ګورم نو الله خوشاله پدا تاسو موږ شپه دا موږ په دې باندې فخر وکړو ورسې ودا په ماته څه کنه چې یو لیول کې زما په خپل دا دی ویني مې شوم د کیسه تاسو واورېدا وې د ټول اول ازما خو دوستانو ستړي مشي ان شاء الله تاسو ټول به خوشاله او خفه نشئ په ورځ د چهارشنبه چې پیدا شوم نو پړین ته جوړا شو مور مې سوچ چې بچې ته ډاکټر جوړې دي پلار مې راغو په مخ یو څه بیړ ورکا ګورسه مې تاسو نه دې دم مې ته یو لیول ما كشور ناتي جاي ما جلست تشكو بيجي خدها نه ما كشور ناتي خو مطلب دا چې زه په فرضي په کې دا په تاسو ضرورت ته اوسه د مخې ته بیم غاډو الزامي خو کوشش دا کوم والله في شيء ماك زايد بزاي ودروا ورسې ودا موږ د بارا د فخر خبره ده چې داسې شخصیت موږ سره یو ځای ولاړ او زموږ شی جوړ نورو خاکان ملي زموږ کې زما د ګور شی شارټ دی كم شاي دی ودون د جلال شمه اکثر دی اطرافو کې د پارک تنظیم نه کنا نو خلکو چرګر راوړي نو بعض خلک دومره ساده او کم کلی چې کوم ځکه سټیج جوړ کړي سندرو پروګرام یو ملته جنریټر لګولي نو تاسو هغه جنریټر لګا هغه جنریټر په فرانت باندې سندره ودا ودا د سټ کې چالاني او چې تیل خلاص کی تیل دا شی ما کولو اجي زه مالا یا بل درا پیل زل دي ماته به عمر عمر کې تامه ته خندل اجي زه ما ما ته خو ته خلو خان pasu. आवाज में सीरियस